دا د شلم ډسمبر د 2000 کال ورځ وه. په دا ورځ یوه کښتۍ چې د بهاما په نامه جزیرې څخه د فلوریډا خواته روانه وه او په دغه کښتۍ کې 20 نفره ناست وه. لکه څنګه چې دغه کښتۍ تر دې دمخه هم دا سفرونه کړي وه، نو په دې خاطر دا سفر هم د دې لپاره یو عادي سفر و. په سمندر کې د دغې کښتۍ سره څه وسول؟ آیا هغه سمندري طوفان غرقه کړه که څنګه؟ د دې کښتۍ په باره کې صرف همدومره معلومات وه چې دا کښتۍ د دغه جزیرې څخه د کوم مشکل څخه تېره سوې ده. یو بل معلومات دا هم وه چې دغه کښتۍ د برمودا د مثلث څخه هم تېرېدله. کله چې د امریکا و سمندري ځواکونو ته دا خبر ورسېدی، دوی سمدستي د دغه کښتۍ د موندلو لپاره عملیات پیل کړه چې دا عملیاتو 4 ورځې په بر کې ونیولې، مګر د کښتۍ هیڅ معلومات هم نه وسوه. د نوراني و یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، موږ او تاسو د برمودا د مثلث په باره کې ډېرې کیسې اورېدلې دي. دا د سمندر یوه ډېره لویه برخه ده چې په اصل کې په اټلانټیک سمندر پورې اړه لري. دا مثلث د فلوریډا څخه پیل بیا برمودا او د برمودا څخه وروسته د پشتوبرمودا په نامه جزیرې سره ختمیږي. دغه مثلث یو ډېر عجیبه او ویرونکی ځای دی. پر دغه لار د تېرېدلو پر مهال د کښتیو او الوتکو اړیکه د کنټرول خونو سره قطع کیږي او هغه په دغه ځای کې د تل لپاره ورکیږي. تر اوسه پورې ډېرې کښتیانې او الوتکې په دغه ځای کې ورک سوي دي او د هغو څخه د لږ پاتې شونې موندل سوي دي. هغه هم د هغه ځای څخه نه کوم چې په اخر ځل په رادار کې لیدل سوي وي، بلکې ډېرې لرې موندل سوي دي. او د ډېرو خو تر اوسه پورې نه کوم پاتې شونې موندل سوي دي او نه هم د هغه کې د ناست خلکو کوم ثبوت. د سمندر په دغه حصه کې حتما داسې ځای دی چې هر څه د تېرېدلو پر مهال و ځان ته کشوي، یا د اوبو بلاوي او یا هم خلایي مخلوقاتو ځای دی. اخر په دغه ځای کې حتما یو داسې څه شته چې نه غټ کښتۍ پرېږدي او نه الوتکې. څېړونکو ته د دغه ځای په باره کې څه معلومات وسول. دا خبره د 1946 کال ده، کله چې د امریکا 15 الوتکې د یو مقصد په خاطر راوتلې وې. په دغه 15 الوتکو کې 14 نفرو پلټنه کوله، مګر د برمودا د مثلث څخه په تېرېدو سره یو دم دغه 15 الوتکې د رادار څخه ورک شوې او هغه هم پرې وځای. لکه څنګه چې په هغه وخت کې د دوهم نړیوال جنګ د ختمېدو یو څو میاشتې تېرې سوي وې، نو په همدې خاطر د امریکا دا فکر و چې کېدای سي چې دښمن دا کار ترسره کړی وي، نو دوی یوه بله الوتکه د معلومات لپاره ورولېږل. په حیرانتیا سره هغه هم د برمودا مثلث ته په رسېدو سره ورکه سوه. وروسته نه د هغه 15 الوتکو او نه هم د هغه بلې الوتکې چې د دوی د معلومات لپاره یې ورلېږلې وه معلومات وسول، او همدغه هغه پیښه وه چې د برمودا مثلث د یو هیبتناکه مثلث په ډول سره ونومول سو. د دغې پیښې څخه 10 کاله دمخه هم دې ته ورته پیښه د یوې بلې الوتکې سره ترسره سوې وه، مګر هغه خلکو خپل ځان ژغورلی و. 19 کلن غبرګولیان جورج او ډیوډ نومېدل. دوی د امریکا په پوځ کې وه. ناڅاپه دوی ته د دوی د پلار د مړینې خبر راغی او دوی په یو شخصي الوتکه کې و کور ته روان سول. په دا وخت کې تقریبا 20 دقیقې کېدلې چې دوی د برمودا و مثلث ته داخل سوي وه، نو پیلوټ و دوی ته وویل چې الوتکه خپل کنټرول له لاسه ورکوي. دوی وایي په دا وخت کې موږ ته نه کومه کښتۍ او نه هم کوم بل څه په نظر راتلل، بس یوازې اوبه او اوبه وې. په دا وخت کې پیلوټ بېهوشه سو. خوشبختانه چې بل پیلوټ هم موجود و او هغه الوتکه یې کنټرول کړه. تر یو څه حرکت وروسته دوی یوه ځمکه ولیده او هلته یې بیړنۍ ناسته وکړه. وروسته بیا په 2015 کال کې د الپارو په نامه یو غټه کښتۍ د فلوریډا څخه پیروریګو په نامه ځای ته تلله، او دا کښتۍ په 2015 کال کې د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ ورځ د رادار څخه ورکه سوه او وروسته بیا د امریکا سمندري ځواکونو د پلټنې عملیات پیل کړه. تر یوې میاشتې پلټنو وروسته کښتۍ د سمندر د سطحې څخه تقریبا 15,000 فوټه لاندې وموندل سوه. د کښتۍ د کپتان سره چې په اخري ځل اړیکه نیول سوې وه، داسې معلومېدل لکه و کښتۍ ته چې اوبه راغلي وي. د 2018 کال د فبروري پر 23مه نیټه د ترکیش شرکت یوه الوتکه د کیوبا ښار حوانا ته تلل، نو په همدې خاطر دا د برمودا د مثلث څخه تېرېدل.
په دا وخت کې پیلوټ کنټرول خونې ته خبر ورکړي چې الوتکه د کنټرول څخه وځي او پیلوټ ژر تر ژره د الوتکې مسیر بدل کړي او د هوانا پر ځای یې د ډالس هوایي میدان کې ناسته وکړه. نو په دې سره یې د 440 کسانو ژوند وژغوري. په 1918 کال کې د نوي کال په ورځ یو امریکایي تجار په خپل شانداره کښتۍ کې د میامي د سمندر ننداره کوله او تر یو څو ساعتونو وروسته د خپل ملګرو ته خبر ورکړي چې د ده کښتۍ د یو عجیبه شي سره ټکر شوه. کله چې د هغه ملګري هغه ځای ورسېدل نه هم دی و او نه هم د ده د کښتۍ کوم اثار. نو خدای خبر چې د ده کښتۍ د څه شي سره ټکر شوې وه. دا راز د ده سره پټ پاته سو. د برمودا د مثلث یوه پیښه تر بلې بدتره وي. نو په دې خاطر څېړونکو څېړنې پیل کړې چې اخر دلته داسې څه دي چې دا پیښې رامنځته کیږي. نو په همدې خاطر یو امریکایي څېړونکي د فضا څخه د سټلایټ په واسطه څېړنې پیل کړې. د یو داسې څه ولیدل چې کیدای شي تر اوسه پورې بل چا نه وي لیدلي. د ده یو شي ته فکر سو چې د برمودا په مثلث کې یو داسې د وریځو شکلونه شته چې 6 کونجې لري او دغه شکلونه تقریبا 8 کیلومتره مساحت لري. دا یو عادي وریځې نه دي. کله چې دا وریځې راسي نو تر دې لاندې داسې تیز بادونه چلیږي چې د بادونو سرعت تقریبا 250 کیلومتره پر ساعت باندې وي. نو په همدې خاطر هلته د باد سرعت دومره زیات وي چې نه کومه الوتکه او نه هم کومه کښتۍ په اسانۍ سره تېرېدلی شي. دا خو د څېړونکو یو نظر و، خو په اصل کې تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې اخر ولې دا حادثې پیښیږي. هیله ده چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي.